په غصه نه یم، حالات مې ژړوي، حالات مجبور کړی یم. غصه مې دا نه دو، حالات مې دغه دي چې موږ ته په میروسه کې څه شی پرې ایښي دي. یار موږ ته بادیر پرې ایښی دو، موږ ته سړیتوب پرې ایښی دی، موږ ته هرات پرې ایښی دی. په دې هرات په دې سړیتوب موږ خبره څه وکړل؟ آیا چا د ایجوکیشن خبره کړې دو چې بچي ته دا ویلي دي چې بچی چې یې ولې ته نن خرڅېږې، ولې ته خرڅېږې، ولې ته غلطېږې؟ غلط شي نو ولې غلط شي؟ غلط شي ولې غلطېږې؟ ایجوکیشن دې نشته، شپوړسم مې پاس دی، ونې خلکه شپوړسم پاس دی. هغه کسون چې څه صحیح ویلی دی روشه غلط مې که چیرې چیرې د بابا نومونه فرماني وکړه، یا د بابا نه فرماني وکړه نه وکړه. ویلې یار پاته دوته چې خال څه کو زه څه کو، خال څه کو خال سوال ده وخته زه د اوله وخته ټول تر بېرته نو څه بدماشۍ کو، ها بدۍ کو. دا سیستم دی والله د نن چې په تو کې م غلط غلي دي، د ته کې م خفګان دی، بچون دې جوړي، وړیکې جوړي، خویندې جوړي، میندې خو سبق نه دي ویلي. هغو غریبونه تشه خفګان ته تشه ژړو ته پیدا شوي دي. یمو یادې تشه ژړو ته پیدا شوي دو، یمو خور تشه ژړو ته پیدا شوي دو. ویلې د چا د وجې، د مو د وجې، د تو د وجې، د ټولې علاقې د وجې، هغه که په دا کې سترګې کړسي یې د وجې پیدا شوي دي. بس دا حالات یا تو se په لوس کې دی سنټونه ګلابونه والله بالله چې ته نشې مختارو چې ته تعلیم صحیح نه وکړې په ایمان دې تیار نیکه دې تېر شو، هغه یې نیکه دې تېر شو، بابا دې تېر شو. دا حالات دي. نو که ته چېرې سوچ وکړه بیا سپتالو تو ته میلاوېږي، سکولو تو ته میلاوېږي، روډو تو ته میلاوېږي، هغه فیسیلیټیو ته میلاوېږي چې نن ګرین پنجاب ورته وي، لاهور ورته وي. ادې اسمونرونه دلې دي، ادې انګلینډونه دلې دي. نه زموږ غونته انسانون دي، زموږ غونته سوچ یې دی. خو مو اول خبره ځکه تا وکړه چې سوچ بدل دی. زموږ تو سوچ، زموږ بابا سوچ، زموږ نیکه سوچ، زموږ یو نیکه سوچ بدل.